د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 33مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 33مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 32مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. درنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه راسره د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 32مه برخه د یوې وینا له مخې د مصر تاجران د خپل عروج په وخت کې د افریقا منځنۍ برخې جیلچا پورې ورسېدل. خو بیا په دې سلطنت داسې چینجی ولګېد او فاطمي خلیفه دومره کمزوری او بې واکه شوی چې د قاهرې په قصر الکبیر کې بندي پاتې شو او د سلطنت په ټول کاروبار باندې د مملکت وزیرانو ولکه وکړه. په دې توګه خپل غرضي او ګټې پالنې مصر دومره تباه او برباد کړ چې اوس عیسویانو ته هم په خراج ورکولو مجبور کړي وو. او بیا داسې وخت هم راغی چې د مصر صدر اعظم د دمشق دربار ته د سلامۍ په خاطر حاضر شو. دا هم یو اتفاق و چې د مصر شاهي کلا ته د ورننوتلو سره سم ملک شادر د صلاح الدین سره مخ شو. ملک شادر وکتل چې دغه نوي ښایسته ځوان خپل اس دی او بل ځوان د اس سره څنګ په څنګ روان دی، همدې حیران کړی. د هغه په کتلو سره سم ملک شادر د خپل ځان سره وویل: ملک شادره، راتلل د مبارک شه چې د دمشق په قلا دی تر ټولو د مخه د دمشق د سلطان نورالدین زنګي د دواړو شاهزادګانو زامنو سره تاسې واورېدل چې تېره برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 33مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. هغه کسان چې ملک شادر د دمشق د سلطان نورالدین زنګي زامن ګڼل، هغوی په اصل کې صلاح الدین او امیرزاده ظفر وو. د هغوی دواړو ترمنځ دوستي څه دومره مشهوره شوې وه چې شهرت یې د دمشق نه تر قاهرې پورې هم رسېدلی و. په همدې اساس په قاهره کې دا ډنډوره خپره شوې وه چې د دمشق سلطان نورالدین زنګي د دواړو شاهزادګانو تر قومندې لاندې یو ستر لښکر د قاهرې په لور رالیږي. حال دا چې په دې خبره کې لږ څه حقیقت هم نه و. کیدای شي د دمشق نه کوم تیرودونکي سوداګر صلاح الدین او ظفر یو ځای کتلی وي او هغوی شاهزادګان ګڼلي وي او په دې توګه دا ډنډوره لرې او نږدې خپره شوې وي. ملک شادر خپل اس ورمخته کړ او د هغوی تر شا نږدې روان شو. صلاح الدین چې د اس د پښو ټکار واورېد، سم د لاسه یې شاته وکتل. کله چې ملک شادر یې وکتلو، سم د لاسه د خپل اس راښکته شو. صلاح الدین هغه ته په تیزو سترګو کتل. کیدای شي چې هغه به یې د پیژندلو هڅه کوله. امیرزاده ظفر هم خپل اس راتاو کړ او د هغې خواته راغی. ملک شادر دواړو ته په ډېر ادب سره د السلام علیکم کلمات اظهار وکړو. صلاح الدین ورته په وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کلماتو ځواب ورکړ. امیرزاده ظفر په حیرانتیا سره کله صلاح الدین ته او کله هم د اجنبي مېلمه ته کتل. صلاح الدین ورته وویل: ای محترمه، زما نه یادېږي چې له تا سره مې چیرې لیدل شوي دي. صلاح الدین هغه ته د محترم لغت استعمال کړ. هغه ته د دغه نوي مېلمه عمر د 40 کالو نه زیات معلومېده. درنو شاهزادګانو،
زما په اړه اندېښنه مه کوئ، ځکه زه په رښتیا هم دلته اجنبي یم او دلته د دمشق په مبارکه ځمکه مې د لومړي ځل لپاره قدم ایښودی دی. ملک شادر په ډېرې ښې سلیقې سره د محترم ټکي استعمال کړ. صلاح الدین او ظفر چې کله دغه اجنبي میلمه پیدا وکتلو نو دوی هم د خپل وسونو څخه راښکته شول. صلاح الدین د هغه میلمه احترام په خپل ځای وساته او ورته وویل موږ تا ته دلته دمشق ته په راتلو سره ښه راغلاست وایو. د دې سره موږ تا ته دا ډاګزوو چې موږ نه شهزادګان یو او نه مو د سلطان نورالدین زنګي د کورنۍ سره کومه رشته شته. هو، ملک شادر د ډېر ستومانه کوونکي سفر د ستړیا سره سره بیا هم په خندا شو ویل زه د دې خوشګواره غلطۍ بخښنه غواړم که تاسو شهزادګان هم نه یاست، خو ستاسو دا پراخه او روښانه تندی د دې ګواهي وایي چې تاسو به هرومرو د کومې سترې کورنۍ سترګې او رڼا یاست. ملک شادر ډېر خوږ ژبې او رطب اللسان و. د هغه فصاحت او بلاغت په ټول مصر کې شهرت درلود. شادر د مصر د پخوانی وزیر ملک الصالح په خدمت کې هم ورګډو. د ناست خلیفه العزیز د پلار خلیفه الفائز د ادب د مجلس ټول مسئولیت هم د همده و. د دې مجلس کار دا و چې خیخي کیسې او داستانونه را پیدا کړي او په غونډه کې واوروي. الفائز په خپله هم ښه لیکوال او نظم یې لیکه. ملک شادر د خپل شاعرۍ له مخې د ملک صالح څخه د سعیدي تخلص هم خپل کړی او په همدې توګه ملک شادر ترقی وکړه او د سعید والی وټاکل شو. په دې خاطر د هغه په خبرو کې ډېر خوږلنۍ یا محبت و. صلاح الدین ورته وویل محترمه، ستا د خبرو څخه خوشبوی محسوسیږي. په دومره ښه شان خبرې کوي لکه څوک چې شعر وایي. صلاح الدین د خبرو د خوږلنۍ نه اغېزمن شوی و، پرته له دې چې ترې وپوښتي چې د کومه ځای راغلی او څوک ورته ووایي. ما ته به د فخر ځای وي چې ما ته د خپلې میلمه پالنې فرصت راکړي. ملک شادر بیا یې په ډېره نرمه لهجه غوښتنه وکړه. زه ستا د دې خلوص مننه کوم. آیا تاسو دواړه دغه مسافر په خپلو پیژندګلوۍ باندې نه نازوئ؟ صلاح الدین د خپل دوست په لور اشاره وکړه او وی ویل ولې نه، هرومرو دا د نوریا د دربار د یو معزز امیر زوی امیرزاده ظفر دی. زما ډېر نږدې دوست دی او زما نوم صلاح الدین دی. زما پلار هم د نوریا د امراو څخه دی. ملک شادر د صلاح الدین څخه وپوښتل د نوریا د دربار نه ستاسو مراد څه دی؟ د نوریا د دربار نه مو مراد د علی حضرت سلطان نورالدین محمود زنګي دربار دی. صلاح الدین د خپل سلطان نوم په ډېر ادب سره واخیست. د معظم سلطان ټول هغه مرا په کومو چې سلطان خاص نظر لري او په سلطاني مشورو کې شریکیږي هغوی ته امرا نوریه ویل کیږي. ملک شادر د ډاډ ساه واخیسته، بیا یې وویل ډېر ښه، اوس نو زه هم په پیژندګلوۍ کې کومه اندېښنه نه محسوسوم. ملک شادر تر یوې لمحې پورې فکر وکړ او بیا یې سر راپورته کړ او وی ویل ای میرزادګانو، ستاسو تر مخه ولاړ دغه پریشان مسافر په حقیقت کې د مصر د سلطنت صدراعظم ملک شادر دی. د زمانې دوران ته ګوره چې تر پورته پورې
د دې فقیر په یوې اشارې سره د ژوند او مرګ سوداګانې کېدلې. د خلقو تقدیرونه بدلېدل، خو نن هماغه فقیر د تقدیر په لاسو مجبور شوی چې د دمشق د دربار ته راشي او معظم سلطان ته خپل درنښت وړاندې کړي او د خپل عزت په ځای کېدو خیر ترې وغواړي. هو، صلاح الدین او ظفر لومړی ملک شادر ته او بیا په خپلو منځونو کې یو بل ته په حیرانتیا سره وکتل. بیا یې وویل: محترمه، ته دومره ورخطا کېږه مه. ته چې د کوم سلطان په دربار کې د حاضرۍ لپاره راغلی نو د هغه ځایه ډېر کم خلک ناهیلي بیرته تللی دي. څومره به ښه وي چې د سلطان د کرم سترګې پر تاسو ولګېږي او ستا د لاس تللی مقام بیرته په لاس درشي. ملک شادر ورته وویل: زه هم د معظم سلطان د لطف او مهربانۍ نه همداسې هیله لرم. اوس تاسو داسې کوم تدبیر جوړ کړئ چې زه په نوریه دربار کې ژر تر ژره حاضر شم. صلاح الدین ورته وویل: ته اندېښنه مه کوه، زما سره یو ځای راځه. زه به دې د خپل پلار امیر نجم الدین ایوب سره لیدنه وکړم او کاڼتیا پیدا شوه نو بیا به دې د خپل کاکا اسدالدین شیرکو سره هم لیدنه وکړم. هغه د سلطان نورالدین زنګي د دربار امیر الامرا دی. ملک شادر ورته وویل: د اسدالدین شیرکو د دې کارنامې مې په مصر کې زیاتې اورېدلې دي، هرومرو به دې اورېدلې وي. د دې خبرې سره سم صلاح الدین په رکاب کې خپا کېښوده: له ما سره راځه، که پلار مې په کور کې وي نو سم د لاسه به دې ورسره کتنه وشي، او که نه بیا به دې زه خپل کاکا اسدالدین شیرکو ته له ځانه سره بوزم. درې واړه اخوا دېخوا خبرې اترې کولې او په خپلو خبرو کې د نجم الدین ایوب محل ته ورسېدل. خدمتګار ورته وویل: امیر نجم الدین اوس په میلمستون کې د کوم امیر سره په خبرو بوخت دی. صلاح الدین ملک شادر له ځانه سره واخیست او نیغ همغلته ورغی. ملک شادر دواړو امیرانو ته سلام وکړ. امیر نجم الدین د سلام ځواب ورکړ او بیا یې د خپل زوی په لور وکتل. صلاح الدین ورته وویل: دا عزتمند میلمه د مصر صدراعظم ملک شادر دی. د دې خبرې په اورېدو سره دواړه امیران د خپلو ځایونو څخه پورته شول. سبحان الله، خوش آمدید. نجم الدین ایوب د ستړي مشي لپاره خپل لاسونه پرانیستل، دواړو غاړه ورکړه. بیا هغه بل امیر هم د ملک شادر سره غاړه ورکړه. دروند میلمه دلته کینئ، او ټول په هغه بخملي فرش باندې کېناستل. صلاح الدین لږ څه نور هم د خپلې خبرې وضاحت وکړ. د مصر د سلطنت په اړه چې په دمشق کې کومې اوازې ګډې دي، د هغه درون میلمه د هغوی څخه د یو څو تصدیق کړی دی. نجم الدین ورته وویل: صحیح ده، د مصر صدراعظم دلته دمشق ته راتلل د دې خبرې ثبوت دی چې د مصر حالات صحیح نه دي. په هر حال تاسې زموږ میلمه یاست. امر وکړئ چې زه ستاسو څه خدمت کولی شم. ملک شادر یخه ساه واخیسته، بیا یې وویل: محترم امیره، ما ته د صدراعظم په ویلو خجالت مه راکوئ. اوس هغه یو خوب و چې ما په خلاصو سترګو کتل، او دا هغه وخت بیرته پوره کېږي چې د دمشق
سلطان نورالدین زنګي د دې مظلوم په سر د شفقت لاسونه کېږدي. زما دنیا به د سلطان په یوې اشارې بیرته رنګینه کړل شي. امیر نجم الدین په یوه ژور فکر کې ډوب شو. د صلاح الدین کار نور پوره شوی و. په دې خاطر په قراره د هغه ځای ووت. بیرون دوست امیرزاده ظفر ورته انتظار کاوه. بیا دوی دواړه په خبرو کې یوې بلې لورې ته ولاړل. امیر نجم الدین سر ټیټ کړ او په فکر کې ډوب و. د ملک شادر سترګې په امیر نجم الدین کې نښتې وې. هغه بل امیر هم دوی دواړه ځان ته پرېښي وو او بیرون ترې تللی و. ډېره شېبه وروسته امیر نجم الدین سر راپورته کړ او په ډېره نرمۍ سره یې وویل: درونده مېلمه، د 6 میاشتو راهیسې د مصر څخه ډېر ویروونکي خبرونه راتلل او دلته خو د 2-3 ورځو راهیسې په ښار کې دا ډنډوره ګډه وه چې د مصر صدراعظم د دمشق د سلطان معظم سره د کتلو لپاره تشریف راوړی. خو دا ډنډوره په حقیقت بدله شوه. زه د سلطان معظم یو ډېر کوچنی خادم یم او ما ته دا حق نشته چې په دې لړ کې له تا سره خبره وکړم. زما د زوی صلاح الدین د خبرو څخه ما ته دا معلومه شوه چې تاسو غواړئ د سلطان معظم په دربار کې حاضري ورکړئ. تر هغه چې تاسو ته دا شرف نوی در په برخه شوی، تاسو به زما میلمه یاست. زه به سبا هرومرو ستا د راتلو په اړه سلطان معظم ته اطلاع ورکړم. هو بلې درنو اوریدونکو، ملک شادر ورته په ډېره عاجزۍ سره وویل: زه د محترم امیر ډېره مننه کوم چې یو بې کوره شوی انسان یې د خپلې مېلمه پالنې وړ وباله. کاشکې چې ما ته هغه وخت ترلاسه شوی وای چې ما په مصر کې ستاسو د مېلمه پالنې شرف ترلاسه کړی وای. امیر نجم الدین ورڅخه په ډېرو پلټونکو سترګو څخه دا پوښتنه وکړه: محترمه، ما اورېدلي دي چې مصر د اسرارو نه ډکه ځمکه ده. په دې ځمکه قدم ایښودونکي بیا ډېر مشکل سره خپل هیواد ته ستنېږي. خو دا څه ډول سحر دی؟ ملک شادر د هغه د خبرو تایید وکړ او بیا یې ورته وویل: دا چې تا څه وویل هغه تر خپله حده پورې صحیح دي. د نیل د وادي ابو هوا ډېره زړه راښکونکې ده او د ښایست د یوې په دې ځمکه باندې مهربانه ده. هره ښځه یې ویني هغه به درته مالکه ښکاري. خلک یې د میلو او نندارو شوق کوي، یعنی امیر او غریب ټول په خپل حال کې مست او بې فکره دي. امیر نجم الدین راښکیل کړ. بیا یې ورته ویل: که چیرې ټول خلک بې فکره وي نو بیا دا ناکراري پکې د کومه راځي؟ څه فکر کوي چې د دې کورنۍ جنګونو علت به څه وي؟ ملک شادر ورته وویل: په اصل کې کله چې که کوم کوچنی انسان ته واکمني په لاس ورشي نو بیا یې دماغ ډېر پورته ځي. زموږ د فاطمي خلیفه ټول ملازمین او مستعلقین ډېر خپل سره دي. د خلافت د قصر داروغه درغم په خپل ځان خلیفه ګڼي او د سلطنت په کاروبار کې خنډونه را پیدا کوي. زما او د هغه ترمنځ د اختلافاتو اصلي علت هم همدا و. هغه زما په خلاف بغاوت وکړ او د امراو د یوې ډلې چې بارقیه نومیږي په مرسته یې د وزارت په مستند باندې ولکه وکړه.
امیر نجم الدین ورته په خندا سره ځواب ورکړ د مصر حالات د خطرناک کېدو سره سره دلچسپه هم دي. تاسې د سلطان معظم سره د کتلو په وخت کې د دې ټولو حالاتو یادونه هم وکړئ. تاسې خو به سبا د سلطان معظم سره زما د راتلو یادونه کوئ. څه معلوم چې هغه به څه وخت ما وغواړي. آیا تاسو سلطان ته زما په اړه سپارښتنه نشئ کولی؟ محترمه، زه افسوس کوم چې زه د خپله حده مخ ته نشم تللی. زه به یوازې ستا یادونه کوم. هو، که چیرې سلطان معظم پکې دلچسپي ښودله نو بیا خو تاسو په هماغه وخت کې هم رابللی شي. ملک شادر په تذبذب کې وپوښتل څه وایې؟ چې نجم الدین پرې راټوپ کړ او ورته وویل درونده مېلمه، تاسو آرام ځای ته ولاړ شئ. پاتې خبرې به له تاسو سره سبا وکړل شي. امیر نجم الدین ودرېد. د دې نه دا معلومېده چې نورې خبرې اوس شونې نه دي. ملک شادر هم خپله خوله بنده کړه. په دې وخت کې یو غلام راغی او ملک شادر له ځانه سره یو ځای روان کړ. د امیر نجم الدین په زړه کې یو توپان جوړ شوی و. د سلطان نورالدین زنګي په دربار کې به د مصر د فاطمي خلیفه او د مصر د وزارت یادونه هر ورځ په یوه نه یوه توګه کېدله. نجم الدین ته د دربار څخه معلومه شوې وه چې د مصر په اوسني صدارتي جنګ کې پخوا هم یو شمېر مقتدرو خلکو سلطان معظم ته په مصر د حملې کولو بلنه ورکړې وه. خو سلطان د یو شمېر مجبوریتونو او مصلحتونو له مخې دې لوري ته توجه نه کوله. خو دا ځل په مصري معاملاتو کې په خپله د سلطان معظم دلچسپي را پیدا شوې وه. نجم الدین د لږ څه فکر نه وروسته د اسدالدین شیرکو پسې یو غلام ولېږه او د هغه نه یې غوښتنه وکړه چې که فرصت ولري نو د نجم الدین سره دې سم د لاسه وویني او یا دې اجازه ورکړي تر څو نجم الدین په خپله د هغه کتلو ته ورشي. که څه هم نجم الدین د شیرکو نه په عمر کې مشر و، خو د شیرکو د دربار دنده د هغه نه لوړه وه. په دې خاطر نجم الدین د اسدالدین شیرکو ډېر عزت کاوه. اسدالدین شیرکو هم دا وخت مصرف نه و. په دې خاطر د همغه غلام سره یو ځای د نجم الدین کور ته راغی. دلته باید دا خبره معلومه شي چې نجم الدین د ډیرو اولادونو خاوند و زامن او یوه لور ربیعه خاتون درلوده. په 1443 کال یعنی په مصر د حملې په وخت کې ربیعه شیدې خوړونکې نجلۍ وه. د نجم الدین په کوچنیانو کې د صلاح الدین نه پرته د هغه نورو زامنو هم د صلیبیانو په خلاف په جنګونو کې ډیر نوم پیدا کړی و. خو هغوی ټول د صلاح الدین د قومندې لاندې وو. په نوري دربار کې نجم الدین او اسدالدین شیرکو دواړو ته اعلی منصب ورکړل شوی و. خو د هغوی مخالفین هم ډیر زیات وو. په دې خاطر به د دواړو ورونو ترمنځ لیدنه ډیره کمه کېدله. دا کار هغوی د یو مصلحت له مخې کاوه. بیا به چې کله هم اسدالدین شیرکو د نجم الدین کور ته ورته نو هملته به لکه د اختر ورځ وه. د نجم الدین ټول بچیان به ترې راټول شوي وو او ښه خوشحالي به یې ورسره کوله. نن نجم الدین د اسدالدین سره خاصه خبره کوله. په دې خاطر یې اسدالدین شیرکو د کور نه بیرون تم کړ. هغه یې د دالې زوی خونې ته یووړ او هلته یې په ډاډ سره ټوله خبره را برسېره کړه. سپه سالار شیرکو د کېناستلو سره ترې وپوښتل وروره د اندېښنې کومه خبره خو به نه وي؟ نجم الدین ایوب ورته په خندا کې وویل د فکر خبره نه ده، خو خبره ډیره مهمه ده وروره. د مصر په اړه چې څه په دربار کې ویل کېږي هغه ټول تصدیق شول.
اسدالدین شیرکو ترې په ناکرارۍ سره وپوښتل د مصر نه کوم تازه خبر راغلی دی که څنګه؟ نجم الدین د راز نه پرده پورته کړه. ویې ویل یوازې خبر نه بلکې د مصر د معزول صدراعظم ملک شادر په خپل راغلی دی. شیرکو نور هم ناکراره شو. دا خو ډیر لوی خبر دی. هغه چیرې دی؟ د چا سره اوسیږي؟ نجم الدین ایوب ځواب ورکړ همدلته زما په حویلی کې د صلاح الدین سره په جنوبي دروازه کې یو ځای شوی و. هغه زما سره د کتلو لپاره راوست. ډیر اندېښمن دی او غواړي سم د لاسه د سلطان معظم سره وویني. بیا تا ورته څه وویل؟ نجم الدین ورته وویل ما ورته د ملاقات په اړه څه ځواب ویلی و؟ ما هغه ته همدومره وویل چې زه به یې د راتلو په اړه سبا سلطان معظم ته خبر ورکړم او تر هغې چې هغه ونه غواړي هغه به همدلته زما میلمه وي. دا خو تا ډېر ښه کار کړی دی. بیا لږ څه تم شو او ویې ویل د دې راتلو په اړه خو به بل څوک نه وي خبر شوی. زما مقصد دا دی چې هغه خو به د خپل راتلو په اړه د بل چا سره تماس نه وي نیولی. نجم الدین ورته په ډاډ سره وویل نه ګمان نه کوم. د صلاح الدین سره د هغه د دوست امیرزاده ظفر هم ملګری و خو هغوی دواړه ډېر پوه هلکان دي. هغوی به چاته په دې اړه څه نه وي ویلي. اسدالدین شیرکو ورته وویل صحیح ده که ته یې مناسبه ګڼې نو زه به همدا نن شپه سلطان معظم ته دا خبره ورسوم. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 33مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. ملک شادر به د سلطان نورالدین محمود زنګي سره وویني او که نه، د هغه ملاتړ به ترلاسه کړي او که نه. همدا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې ساتئ. الله مو مل